سلامونه خدای دې وکړي جوړ او روغ به یې. غواړم تاسو ته دوستانو انټرو جوړول په موبایل کې در وښیم. انټرو البته انټرو موشن هغه څه چې تاسو کولی شئ خپل نوم په ویډیو باندې راولئ لکه څنګه چې درته ښکاریږي، او همداسې د اجتماعي شبکو ادرسونه مو په ډېر یو ښه منظم ډول باندې جوړ کړئ او په خپلو ویډیوګانو باندې راولئ. نو فکر کوم دا د هر یوټیوبر ضرورت ده او دی ډیر کوشش اول همدا کوي چې خپل نوم یې په ډیر یو ښه طریقه باندې په ویډیوګانو باندې ښکاره سي، او همداسې د سبسکرایب بټن لکه پورته چې درته ښکاریږي ما مخکې ویډیو ورباندې جوړه کړې ده، او همداسې اجتماعي شبکې. دا ټول غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم. نو که تاسو هم غواړئ دغه موشن زده کړئ چې څنګه جوړیږي او مکمل طریقه یې څه رقم ده، البته ښه طریقه یې تر اخره ویډیو له مخ سره وګورئ. او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې یې زنګوله فعاله کړئ تر څو نورې ویډیوګانې تر تاسې زر در ورسیږي. عبدالمتین سروري یم او تاسې ګورئ حاجي سروري چینل. نو دوستانو رابسو وبګورو، موبایل ته ځو. دغه غواړم په موبایل کې تاسو ته وښیم. نو دلته دوه اپلیکیشنونه ضرورت دي لکه څنګه چې عکسونه تاسو ته ښکاریږي. دا دوه اپلیکیشنونه موږ اول وار په موبایل باندې انسټالوو او وروسته له هغو کار ورنه اخلو. او تاسو ته دغه ښیم طریقه چې څنګه څه شی جوړوو په دې باندې. همدغه څنګه چې تاسو ته ښکاري همداسې یو موشن موږ جوړوو تر څو په خپلو ویډیوګانو کې یې وکاروو. دوستانو راځو په موبایل کې دغه اولنی اپلیکیشن خلاصوو. دوستانو کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړئ نو دلته به راسئ مختلفې برخې دي کې. زه راځم اول له دې ځای نه شروع کوم، دا اوکې کوم. نو دلته دا لیکنه ورنه پاکوم. لیکنه مو چې کله پاکه کړه بیا راځو په دغو بغل کې دغه قلم علامه ته دا اوکې کوو. دا هم څه اوکې کړه متن یا په انګلیسي کې ټکسټ، دغه اوکې کوو او دلته مختلفې ښایسته ښایسته لیکنې جوړې موږ ته راځي. نو دا کوم قلفونه چې ورسره نه ښکاري دا خوسې دي موږ یې کارولی سو، او دا کوم قلف چې ورسره ده دا فی الحاله نه سو کاروی تر څو یې واخلو پیسو باندې. نو دلته مختلفې کټګورۍ لري، په دې رقم کې یا په دې رقم کې هر څوک چې غواړي خپل نوم په ویډیو باندې په دې ښایسته ډولو کې ښکاره کړي کولی شي رایولي، او یا اجتماعي شبکو کې. نو زه راځم دغه یو اوکې کوم. دلته راځم او خپل نوم څنګه کوم بدلوم ورته. دلته زه لیکم حاجي سروري، د ما انسټاګرام ده، او راځم رنګ یې ورته هر رنګ چې تاسو خوښ وي دوستانو. زه اوس کوم رنګ ټاکم؟ همدا رنګ ټاکم یا تور رنګ ټاکم. بلکل دا د ما د انسټاګرام څخه دلته یې ږدم. بیا راځم ټکسټ ته له دې ځای نه، او دلته بیا اجتماعي یا سوشل. دلته بیا واټساپ دا ور اوکې کوم. واټساپ مو چې کله اوکې کړ دا نمبر پاکوم ورنه، او دلته خپل نمبر ورسره اچوم. نو په دې رقم باندې دا هم زه راوړم د دې تر څنګ یې ږدم په دې رقم باندې. نو رنګ یې که غواړئ بدل کړئ هم کولی شئ.
دلته باید دا وټاکو، بیا یې رنګ له دې ځای نه څنګه کوو، تغییر کړو ورته دې رقم باندې. نو دوستانو یو بل هم راوړو له دې ځای نه، اجتماعي د یوټیوب یا د فیسبوک، هغه هم په دې طریقه باندې دلته یې رنګ هم ورته بدلوو. بیا راځو دا هم لیکمه حاجي سروري دغو باندې دا هم راوړم، دلته یې جای په جای کوم ورسره. په دې رقم دوستانو دا به لږ ورته راکښته کړو، دا به هم لږ راکښته کړو. ښه، نو دلته به ترتیب تاسې په خپله څه برابر کړئ. په دې رقم باندې نو ډېر یو ښایسته راغله ده. نو یوه خبره اوس ده دوستانو چې دغه بکګراونډ شاته کوم چې ده دا اوس سپین ده، زه غواړم دغو ته یو رنګ ورکړمه چې کله دغه ادرسونه موږ په ویډیو باندې راښکاروو نو هلته دا ترې لرې کړای شو او صاف شفاف ښکاره سي. نو د دې لپاره راځو بیا دا قلم وکیکو او دلته راځو، دلته همدغه شین رنګ کوم چې کروماکي کې کاریږي همدا رنګ ورکوو ورته. نو دلته مې چې دا رنګ ورکړه، راځو وروسته له هغو څنګه کوو، سیو کوو یا ذخیره ویو. فارسي د دې لپاره دوستانو ما وټاکه، ځینې دوستان د انګلیسي باندې نه پوهیږي نو بیا فارسي د هغو لپاره ډېر اسانه ده. نو داسې کله خلاصو دوستانو په دې رقم باندې دا جوړ سو. ځینې ما نور مخکې جوړ کړی دی هم درته ښکاروم، تاسې کولی شئ مختلف ښه ښه ډیزاینونه په دې کې جوړ کړئ. په دې رقم باندې خپل عکس جوړ کړئ په دې رقم، او له دغو نه را په دې خوا راځم، دلته مې هم یو عکس جوړ کړی دی په دې رقم باندې. نو ډېر یو ښایسته ښایسته شیان کې جوړیږي. دلته مې بل شی جوړ کړی و، همدا ده ګوره، نن په څومره ښایسته ډول باندې راظاهریږي د موږ تاسې په ویډیوګانو باندې. داسې به موږ تاسې خپل نوم دلته فونټ ته، رنګ ته، هر څه ته موږ تاسې تغییر ورکولی سو. او همداسې دا مخکې ما جوړې کړي دي د ځان لپاره، په دغه رقم به راځي په ویډیو باندې. نو اوس درته ښیم چې دا بکګراونډ هم څنګه تاسې ته لرې کړی سئ، او دغه یو مې ځان ته په دې رقم باندې جوړ کړی دی. نو ډېر یو ښه کارونه دلته پکې کېږي، ډېر خوندور کارونه. دا همدا اوس موږ تاسې جوړ کړو په دې رقم. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه سوې وي. که مو خوښه سوې وي همدا اوس مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره په اشتراک باندې واچوئ، شریک یې کړئ ورسره، تر څو موږ نورې ښې ښې ویډیوګانې هم تاسو ته جوړې کړو. او اوس راځم یو وارې له کین ماسټر نه کار اخلم. کین ماسټر مې سره خلاص کړه دوستانو. ښه، دلته زه یو شی راولمه، البته یو ویډیو که ما سره وه، دا څه شی ده، همدا راولم. بلکل همدا د ماشوم عکسونه دي. دې باندې زه غواړم دا سوشل میډیا څنګه کم اضافه کم. همدا اوکې، همدا اوکې، په دغه رقم باندې دا هم اوکې. ګورو دوستانو اوس فلحاله په دې رقم ښکاریږي. نو دا څنګه سو، دا د ویډیو په مابین کې موږ راوسته. نو دلته غواړم دغه شین رنګ چې ده دا ترې لرې کړم. دلته به ویډیو وټاکو او را به سو همدا کروماکي، دا به وټاکو. دلته به دا انیبل کړو، د اول کوم تکمه چې ښکاري دا مې چې کله انیبل کړه دوستانو، نو هغه شین رنګ چې کوم ولې دا ورک سه موږ ته. نو تاسې کولی شئ اوس دا خپل ادرسونه په خپله خوښه ځای په ځای کړئ، یا که چیرې هغه شین رنګ له کوم لیکنو سره مکمل پاک سوی نه و ښکارېده، تاسې کولی شئ هغه هم تغییر کړئ، کم او زیات یې له دغو ځای نه کړئ. نو زه غواړم نه دا صحیح ده،
او راځم دا چیرې جای په جای کوم په دې جای کې. که مو فکر وي دوستانو هغه د واټساپ رنګ یې هم ورسره بیولی ده ولې تغییر زیات نه ده ورباندې کړی. اوس چا خبره کلاسیک ښکارېږي نو کولی سو هغه هم بېرته په هغو تنظیماتو د کروماکي کې د هغو رنګ بېرته هم راولو کولی سو کومه خبره نه ده. نو په دې رقم زه غواړم ته جای په جای کړمه او یو وارې پلی کوم ویډیو چې په څه رقم راځي. زموږ په ویډیوګانې به په دې رقم باندې ښکارېږي چې ډېره ښایسته ده. نو دوستانو که مو دا ویډیو خوښه سوې وي همدا اوس خامخا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او همداسې زنګوله یې هم فعاله کړئ تر څو نور ویډیوګانې تر تاسې زر در ورسیږي. البته 2 دانې نور ویډیوګانې په آخر کې درته یږدمه، که مو خوښې سوې دا هم در سره وګورئ. د خدای په امان.